سلامونه قدرمنو دوستانو، جوړ په خیر. په دې هیله شبه یاست وخت په خیر دوستانو. دغه سیمه چې تاسو وینئ دا د ښار څخه لیرې پرته سیمه ده، ټوله شنه سرسبزه سیمه ده. دلته چې زیاتره وخت زه راځم کله چې فارغه یم د خپلو دوو کوچنیانو خویندو سره. ورور مې هم شته خو ورور مو نن غیر حاضري کړې ده، نه دی راغلی. دلته نو پسونه هم شته، پسونه هم دي، چرګان هم دي. نو ډېر ښایسته داسې کلیوالي ځای جوړ کړی دي. دغه ترڅنګ دغه ټوله شنه ساحه ده. اصلا کې په عموما کې جرمني د اروپایي هېوادونو ډېر شنه ځایونه دي، خو دغه ساحه بیا چې د ښار څخه وتلې ده بیا ډېره ارامه ساحه هم ده، یعنې رش ډېر نشته. تاسو کتلی شئ داسې دغه یو سړک تېر شوی دی دلته داسې. دغسې شاته چې تاسو وینئ دلته نو یو ډېر ښه ځنګل هم دی چې دا ټوله داسې شین دي. نو دلته چې سړی راسي ډېر ښه د مرغان اوازونه، دلته د پسو غږونه، دا نو ډېر ښه خوند کوي. الو دا یې نور راورسېدلی ګو. الو دا څنګه شوخان دي ګوګو؟ ډېوه خانې جنګونه خو به نه کوي؟ یو څه دی مار دی، دا خړې مار دی؟ ډېر شیان خوري؟ ستا د لاس هم خوري؟ دوستانو تاسو وینئ چې د دغه پسونو نسلونه د افغانستان ته چې به کوم پسونه راتللی یا به کوم پسونه هلته خپله وه، د هغو سره دغه نسلونه یې فرق کوي. تاسو وینئ چې تور او سره او د وړۍ هم ډېرې فرق لري. او بل د دوی د کوچني عادي پسونو څخه، یعنې دغه کوچنی چې یو ډېر یعنې کوچنی او عادي پسه دی، د دغه پسه څخه د دغسې پسونو څخه 3 چنده تقریبا نور کوچني پسونه هم شته چې دا یو نوی نسل دی او ما دروسته پرې نه لیدلی، او هغه خواته دی چې د ورتګ اجازه نشته. ډېوه خانې دا چیرې راغلې؟ دا پسو ته راغلی یم. ښه دا پسونه پر تا ګران دي که نه دي ګران؟ دا کوچنیان پر ما ګران دي. دا کوچنیان در باندې ګران دي، غټ دي، نه دي خوشحاله ما ونه خوري ګو؟ یا نه دي خوري. کمی به شوخ دی؟ دا غټان یې شوخ دي. غټان یې شوخ دي. ولې شوخ دي؟ بس په خاطر چې کوچنیان څه غږونه لري، سر څه یې لري. ښه جنګ خو به نه کوي یو د بل سره؟ د بل سره جنګ نه کوي، ما دا غټ پسونه جنګ سره کوي. ښه کار دی جنګ؟ یا بد کار دی جنګ؟ و شاباش، ته خو به جنګ نه کوې؟ یا زه جنګ هم نه کوم. ته هوښیاره یې؟ و ښه سولې ته راسه، سولې ته راسه، ته دواړې ودرېږې، مزه ته. ښه ته کښېنه، له دې سره د دې کښېنه د هغسې ښه ته مه کښېنه. دغه جنګ یې شروع دغه نه جنګ کوي. ته ګوره د جنګ ښه کار دی چې جنګ کوي، ورته جنګ مه کوئ. جنګ مه کوئ. ورته ودرېږه، جنګ مه کوئ. جنګ مه کوئ. دغه دا پر تا ګران دی؟ کوم یو ډېر در باندې ګران دی؟ دا کوچني پر ما ګران دي. وایمه دغه غټان ډېر بې شرم دي. ښه دا کوچنیان نه دي بې شرم؟ دا کوچنیان هوښیار دي، د ده سره جنګ نه کوي. ښه دا نور جنګونه سره کوي؟ په الماني کې پسه ته څه شي وایي سولې؟ شاف. څه شي ورته وایي؟ شاف معنا پسه. چرګ ته څه شي وایي؟ هن. او په انګلیسي کې ورته هن وایي، چرګه یې. ښه شاف. په انګلیسي کې بیا دغه ته څه شي وایي پسه ته؟ شیف معنا پسه. او په الماني کې ورته شاف وایي. او بل څه دی؟ ښه بله پوښتنه هم درڅه وکړمه. ښه بل د چې په الماني کې تا زده کړي دي نو اوس تر اوسه پورې؟ واښو ګراس. ګراس ورته وایي؟ ګراس. بالکل. او په انګلیسي کې بیا ګراس ورته وایي. دلته یوه خبره ده چې په الماني ژبه کې دا آر په غین تلفظیږي،
نو دوی ډېر نومونه په ډېر شانس ته چې په غین یې تلفظ وي د خانل نور پسونه راغله دا غټ راغلی غټ هیڅ راځي خو دا څه کو او خورکه تپتا ګراندي کنه هغه ما ته رااله یو کوچنی ده تپتا ګراندي دی کنه الله جنگونه کوي جنگونه کوي دا بیا شو سولې ته دا کم ځای دی چې راغلی ته بیا دلته هم دغه د پسو ځای دی موږ پسو ته راغلي یو ښه ډېر پسونه دي چرګان هم دي چرګان په بله خوا کې دي پسونه دلته نو موږ ځینې وخت راځو دلته واښه ورچوو ښه دغه د چرګان بیا هغه خوا ته ورغلاست که نه ورغلاست یا یو ورځ ورځو نن ماز مو وکتله ښه ومو کتله دا دغه دی دلته نور شیان هم شته که یوازې د پسونو چرګان دي ماز پسونه چرګان دي یو هغه د دې دغه سړی دی هغه بیا دې ته خواړه او دا شار ورکوي ښه دغه دی نو ته د شریکانو سره راځې که یوازې د ډیوې سره راځې ما او ډیوه بس دلې راځي ګرځي ویا ته ښه دا څنګه خوا ده ښایسته خوا ده دا ټوله اوس زرغو شي سوي دي نه شو ښه ښه درځئ چې کور ته ځو که داسې مخ ته ځو داسې به اخوا ته ځو که کور خوا ته کور ته دا څه دي دا زیرې دي ښه دا څومره ښایسته ګلان هم شنې کوچني ګلان دي اصلا کې درنو دوستانو دا خوا یې شنه کړې ده خو بغیر له کوم ګله څخه یعنې ټوله واښه دي ساده واښه دي خو ما مخکې ویله چې دغه ساحه بیا دغسې تللې ټوله دغسې د درختو شاته یو ډېر ښایسته ځنګل دی چې دغه سړک تاسې وینئ دلته عموما سړکان ډېر کوچني دي خو هغه سړک بیخي د باسکله لاره ده او ډېر زه پر تللی یم ډېر جالبه او ښایسته ځای دی نو ډېر ښه خوند کوي ښه پارک هم دی ښه تاسې که دغه مخامخ ساحه وینئ دوستانو دا بیا کوچني کلي ته چې ویترشلیک په نامه دی دغه لاره هلته تللې ده ډیوه خانې تا څه زده کړي دي په الماني کې په الماني کې نیکي څه شي نیکي زده کړي دي هلو بل wie geht's dir څه معنا wie geht's dir ها Lisa ته څنګه یې ښه زده کړي دي ښه ار پخته سپوږمۍ روانه ده سپوږمۍ روانه ده سپوږمۍ روانه ده که ورځ روانه ده سپوږمۍ هم او ورځ هم یا نو یو شی روانېږي سپوږمۍ روانه ده څه سوله اوس خامه ده ته ولې خامه سوله بس خو لګېږم یو څه پر تا سپوږمۍ ګرانه ده هغه د بیا راوختله کمه ده اوس به یې خورم اوس به یې وخورې ته بیا څنګه وږې خاص شیان خورې زه به د خیره سره کور خوا ته ته زما وریښتان وګوره ګرده باد را خراب کړي دي یوه خانې کمه یې کمه یې ته ځانه به هله راسه کمه یې هله راځه کور خوا ته ځو که نه ځو ته سمه بدکار دې ګرده چې وینې ته زما ګرده ویډیو را خرابه یې ښه ته ودرېږه دوستانو ډېوه خانې چې ده کله چې زه انټرنټ نه وریله کومه بره دا ژاړي ته څنګه ژاړې یا هغه بله کوه چې ژړا نه درځه چې ژاړې سره کوه څنګه ژاړې بس اوس وخانده بېرته سمه ده نو تاسو ته دوستانو ښه وخت غواړو پر خدای به سپارو خو یو څه خبرې له دې سره کوو بیا به مخه ښه کوو هلته به کښېنو ښه ډېوه خانې نن خو دې ښه ډېرې شوخیانې وکړلې که دې نه وکړلې خو ما د پسو سره ډېر بازیانې وکړې خو ماښام شو بالا ماښام کېږي بالا ښه یخ خو به دې نه کېږي یخ دې نه کېږي سولې ستا یخ کېږي که دې نه کېږي یا لږ یخ دی نو بلا به ځو د کور خوا ته که مو څنګه خوښه ده
خوښه دي دا که دې نه ده خوښه زه خو د دې شپه کوم د دې شپه کوې بازان به در باندې راسي دغه پسونه به در باندې راسي بیا به څه کوې ژاړې به خوارکۍ زه خو به نامې یم زه خو ساپیرې یم ته ساپیرې یې ته غټه ساپیرې ته څنګه غټه ساپیرې یې که کوچنۍ ساپیرې یې غټه ساپیرې لکه دا باز لکه دا باز ښه دا راته ووایه چې د شپې ساپیرې کېږي که د ورځې د شپې ښه د شپې کېږي نو برپاوا کېږي نه موږ څخه نو څنګه وزرونه کوې څنګه ګره کیسه راته وکړه نو موږ ټول درته ګورو ډېره ښایسته یم وزرونه مې لګېږي او پزه مې یو څه خرابه ده ناجوړه یم ښه نو شاپیري پزه خو نه وي خراب هغه ښایسته یي دا ساعت راته ووایه دا ساعت دې خوښ دی دا خو شاپیري نه یې در کړي دا خو زما انصنفي راکړی دی وا ډېر ښه درس وایې استاذه لرې که نه لرې ولرمه خو د هغې نوم ډیانا ده ډیانا ده ښه نو پر تا ګرانه ده که نه ده ډېره ګرانه ده تا ته چی درکوي نو ما څه ګرانه یې ما ته څه نازونه راکوي او داسې کیسې او ته ښه پخې خبرې ورته کوې او ته ښه پخه پتیره یې پخه پتیره نه یا نو بلا به ځو سمه ده ولې ځکه چې ته شاپیرۍ نه یې او بله خبره دا ده بلا ماښام کېږي ولې بلا ماښام دی ولې ګوره داسې خیرن غاښونه یې دي غاښونه ته موږ ته راښکاره کړه غاښونه به دې وتلي دي که یا ښه بس ته ډېرې خبرې مې در سره وکړلې ستا ډېرې شوخې خبرې مې واورېدلې نو تاسو ته هم ښه وخت غواړو دوستانو ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تعقیب کړله د خدای په امان د خدای په امان خدای په امان ته نه معلومېږې د خدای په امان بای بای چلوس ته دې وایه دا شوخي هم کوې زه به ستا ټولې شوخۍ نن خلکو ته ور وښیم نو ولې هله موټر روان دی یو خاطر راوځه بس خپل ځان راورسوئ راوځه ما ورځي ډېر ډېوه څښله ودرېږه لاس لږه چې مه غورځه وځغله مه کوه دا پرېږده دا چا دی خیر پروت دی کار مه لره درځه پرېږده درځه ته په هر شي کار لرې ګوره نو درنو دوستانو ډېره مننه چې خپرونه مو تر دم ګړې را سره تعقیب کړه د ماښام د لمانځه وخت دی او موږ هم کور ته راورسېدلو ستاسو څخه ډېره مننه چې ملتیا مو راسره وکړه د نورو دغسې ویډیو دپاره موږ به هڅه کوو چې په هفته کې حتما یو ویډیو تاسو ته خپره کړو خو د نورو دغسې ویډیو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو مو لایک کړئ او که مو خوښه او شیر یې هم وکړئ نو ډېره مننه ژوند مو غواړم د ملتیا په هیله مو او ښه وخت